سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغانستان او سریلانکا ترمنځ یوازینۍ ټسټ لوبه درېیمه ورځ هم پای ته ورسېدله چې افغان لوبډلې د یوه لوبغاړي په سوځېدو سره 109 منډې جوړې کړلې. افغان لوبډلې په لومړۍ پړۍ کې ډېره خرابه ناکامه توپونه وکړله چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 198 منډې جوړې کړلې. بیا د سریلانکا لوبډله توپونې ته راغله. د سریلانکا لوبډلې بیا ډېر خوندور په زړه پورې سټارټ واخیستی چې د نورو لوبغاړو په سوځېدو سره په خپله لومړۍ پړۍ کې 419 منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې افغان توپ اچوونکو یو ځل بیا ډېره خرابه ناکامه توپ اچونه وکړله. په خاصه توګه سلیم صافی او ضیاءالرحمن اکبر بیا ډېره خرابه لوبه وکړله چې د سریلانکا لوبډلې ته ډېرې زیاتې منډې ورکړلې. داسې بیا نورو لوبغاړو ډېره زبردسته توپ اچونه وکړله لکه نوید زدران، قیس احمد، نجات مسعود او قیس احمد بیا دوه لوبغاړي وسوځوله، خو نوید زدران بیا 4 لوبغاړي وسوځوله. د سریلانکا لوبډلې په خپله لومړۍ پړۍ کې ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله. د نورو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 419 منډې جوړ کړلې. د افغان لوبډلې څخه 242 منډې مخکې وه. په دویمه پړۍ کې به افغان لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه پیل کړله چې ډېره زبردسته لوبه وکړله. ابراهیم زدران، نورعلي زدران 100 منډې ملګرتیا هم وکړله. داسې له بده مرغه نورعلي زدران په 40 منډو باندې خپله ویکټه د لاسه ورکړه. بیا رحمتشاه زرمتی راغلی، بیا هم د ابراهیم زدران سره ډېره خوندوره په زړه پورې ملګرتیا روانه کړې ده چې 40 منډې جوړې کړې دي. داسې ابراهیم زدران بیا هم په سټرایک باندې ولاړ دی چې 101 منډې جوړې کړې دي. افغان لوبډله به سبا یو ځل بیا خپلې توپونې ته دوام ورکوي. د سریلانکا د 241 منډې مخکېوالی 42 منډې لا پاتې دي، هغه منډې به پوره کوي. افغانستان لوبډله به بیا د سریلانکا لوبډله ته په دویمه پړۍ کې یو نوی هدف ایږدي. ګوره چې افغان لوبډله به د سریلانکا لوبډلې ته په دویمه پړۍ کې څومره هدف کښېږدي، دا به سبا ګورو. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما مو چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، د فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.